یو سړی دی هغه په اودس کې فرض نه پیژني چې اودس کې فرض څو دي، د اودس کولو طریقه نه پیژني، په منځ به ولاړي. دلته یو ترجمه ختم کړې وه زمونږ د علاقې دی، دلې مونځ ته هم کله کله راځي ختم شي که ناستی چرته خفه کېږي نه، او که خفه شي نو زما به څه وکړي، مونږ نه خوشحال څوک دي. په مونځ یې نیت وتړلو او سلام یې وګرځولو او منډې کړې، بیا د استنجا ځای ته لاړو، نو هلته یې وړه استنجا وکړه او بیا راغی نیت یې وتړلو. ما ورته ویل چې هلکه دا ولې؟ وی جي وړه سینجا مې هېره شوې وه، سینجا. نو ما ورته ویلې چې تا خو پلاني استاد سره د قرآن ترجمه هم کړې ده، دومره نه پوهېږي چې تشې متیازې چا کړي وي او اودس یې وچ کړی او بیا ته استنجا هېره شي او مخ لاس ووینځي او منځو کې نو منځي کېږي، دومره نه پوهېږي. که لوی اودسمات یې دې کړی وي او په دستونو نه یې تلی کلک اودسمات یې دې کړی او په لوټه دې ښه ځان پاک کړی، نو هم که لاندې ځان ونه وینځي او مخ لاس ووینځي اودس وکړي او راشي منځو کې منځ دې کېږي. تاسو خیال راغی؟ مسله دا ده چې د دې ورغوي عمره ځای ګنده شوی نه او په لوټه دې ځان پاک کړی نو بس خبره خلاصه شو. دا نه چې همیشه به دغسې کوې، او که اتفاقي داسې کار اوس ځای داسې دی چې هلته ته استنجا چې کوې خلک دي، نهر دی، اوبه دي، وله ده، خلق ولاړ دي، نه چې کولی نو بس مخ لاس ووینځه مونځ وکړه. د تشو متیازو ساس کې دی په بدن جامو پریوتی دی یا په بدن پریوتی، نو د دې ورغوي عمره ځای چې ګنده نه و نو په یو ساس کې باندې جامې نه پلیتېږي، مونځ ورسره کېږي. تاسو خیال راغی؟ اوس دا قسمه مسائلو ضرورت دی ملک او دی قوم ته ډېر زیات دی، او کنه دوی ته د قرآن د ترجمې کولو ضرورت دی. و یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری. اس دیکھیں وجہ څه ده؟ وجہ څه ده؟ په وجہ زه تاسو پوهېږم. قدري یا کنز یا نور الیزا لولول چې دي هغې دپاره فل علم پکار دی. یو سړی کمپلیټ عالم نه نور الیزا نشي پڑھاولی، نه قدری پڑھاولی شي، نه کنز پڑھاولی شي چې کمپلیټ عالم نه. ترجمه د اردو ترجمه والا قرآن پیدا کا او په دې محراب کې کېنا او دا خلق به درته ناست دي او پاس تلاوت وکړه او لاندې د اردو ترجمه وایه، دا خو هر څوک کولی شي، دا خو آسان کار دی. ګرانه دا ده چې الحمد نواله تر ولدوالینه پورې دا ټول قرآن چې دی دا اجمالی طور په دې الحمد کې پروت دی، اجمالی طور، یعنی د الحمد تفسیر دی ټول قرآن، او بیا د ټول قرآن تفسیر دی حدیث، او بیا د تمام حدیث او قرآن تفسیر دی علم فقہ. اوس په دې ما خو درته عرض وکړو دا ذوقي شی دی. اوس زه تانه په ترجمه کې تپوس کوم چې ټول قرآن اجمالی طور پروت دی په الحمدو کې، نو الحمدللہ رب العالمین د دې آیات تفسیر په مخ کې قرآن کې وخایا، یا ایاک نعبد و ایاک نستعین د دې آیات تفسیر په مخ کې قرآن کې وخایا، اهدنا الصراط المستقیم د دې تفسیر په مخ کې قرآن کې وخایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین د دې تفسیر په مخ کې قرآن کې وخایا. بیا به پته لګي. خیال هم راخی. نو عرض مې داو چې مونږه هغه شی نه محسوس کوو چې د کوم شي قوم ته ضرورت دی. مونږ خپلې ډنګاوې جوړو، نامې کوو، نمود کوو، دام ایمان نه چې د قوم ته به خیر ورسي. دا زمونږ ایمان نه دی. واحده ډله په دې ملک کې بلکې په ټولې دنیا کې دا تبلیغی جماعت والا دي چې د دوی ایمان دا دی چې دا سړی دی یو ښه مسلمان شي. زمونږ نه دی، د دوی ایمان دا دی.
طرز و طریقه دا ده د وینا آداب داسې دي چې دا سړی جماعت تراشي او دا ښه مسلمان واحده ډله مونږ ټول کوتکمار یو نو عرض مې دا و چې دا ذوقي څیزونه دي ذوقي شی سکلو سره تعلق لري زه ستاسو ټولو ته یم چې هلکه ګوړه ده ګوړه یاره نو داسې خوږ شی دی او چې خوله کې واچې ډېره خوږه لګي او چې روټۍ د پاسې وخورې ازمه کېږي او تا په عمر کې هم ګوړه لیدلې نه په عمر کې نو ته په ایمان ووایه چې زه 10 ګنټې تقریر درته په ګوړې خوږوالي وکړم تاسو به پې پوه شئ پوه به شئ چېرې او که لږه غوندې ګوړه مې درکړه زه تا ته یم ګوړه خوږ شی دی ته څنګه خوږ شی دی همدا واله خو چې خولې ته یې کې فوراً به پوه شي چې واقعي خوږ شی دی ته وایي یو ړوند سړي ته سړی راغی وی چې جی راځه زمونږ کور کې ختم دی نو هغه حافظ ورته وایي چې سم پخ کړي وی جی کیر وی کیر څه او ساړوند غریب د موره پیدا اړوند هغه کیر میر او بیا ملا له څوک کیرونه میرونه نه راوړي یو ملا له چا د مستو کټوای راوړه چې د مستو کټوای راوړه نو ملا ورته ویل چې جنایت ته خو چېرې وظیفه م نه ورکوئ دا نن دې د مستو کټوای څنګه راوړه ویل استاز دا مستو کټوای بیګا پیشو جوټه کړې وه نو مور مې ویل چې مې تو یوه ملا له یو څه ملا به م ساناړي غوندې و هغه کټوای راواغسته په دا ځمکه یې راوویشته چې ما ته یې کړه نو جینۍ په جړا شوه ویل ولې جاړې خو ما یا خوړلې او یا توی کړې نو جاړې ولې ویل مستو پسې نه جاړم دې کټوای پسې جاړم وی چې ولې وی دې کټوای کې به مې د شپې نیا متیازې کولې اوس به مې نیا وهي چې زما د متیازو کټوای دې ولې ماته کړه پخوا به دې بوډاګانو ځان سره کوټه کې کټوای ایښې وه نو چې متیازې به ورغې بار به نه وته ما کټوای کې به نو ملا له څوک کیر میر تاسو وایئ ملیان حق نه وایي ملا به څنګه حق وایي ستا په ملک واحد ملک دی چې د ملا دومره ګنده تربیت په دې ملک کې کیږي چې الله دې امان راکړي هر ماښام او هره غرمه ګورئ وظیفه لیاو ایماندارو وظیفه راوړئ خدای مو بخ یعنی هغه خلق چې ته په جماعت کې خدای ته وکیل کړې او د دې ملا په خوله ته جنت غواړې هغه ملا ستا په دروازه کې ولاړي وظیفه راوړئ خدای مو بخه ابل ورځ د دې جماعت دا زمونږ مبارک جماعت چې دی طالب مې راوغوښتو مال دې خوا راشه هلکه چا څه درکړي که نه چا ټوکری کې مې لاس کو نو 2 وظیفې پکې وې او دواړه ما خیال دی چې د 3 ورځو سړی وي که ترکاري وګورئ نو زه تاسو ته څه ووایم هغه سړی چې کوم ته خدای ته وکیل کوي او دی ولدوالي نه وایي او ته ورپسې آمین ووایې نو خدای وایي د هغه سړي په خوله مانه جنت غواړې چې کوم سړي له د بېګانۍ سړه ټوکړه په ټوکرای کې اچولې وه دا ستا د ملک تربیت او بیا ټیسمارخاني دې څومره ده نخرې دې څومره دي په جومات کې د روب څومره دی زه بجلیګر کې ومنو یو راغی وی چې منځ شو او جو شو یاره خو نو په 2 ورځ بیا تې نه منځ شوی مازدیګر په 3 ورځ چې راغی که نه ویل منځ شو وشو هلکه ټیم دا خو د ټیم خبره ده جومات کې ګړی لګېدلې څه دپاره ده په دې ټیم به منځ کېږي ویل قد قامت الصلاه نه چې څه نور الفاظ یې یاره اوچت مې کو د دې ځمکې مې وویشتو او بیا مې اوچت کو د جومات د کړکۍ نه مې بار لړه کو ورپسې مې ور ټوپ کو په دې خېټه مې یو 3 ټوپه ورته وویل مال چې تر څو زه دې جومات کې مو ته ما په دې دروازه ولیدې نو کلمې به در کې وشلو تر مرګه پورې بیا زما جومات ته رانغی ستا د مور ډولی لاندې راغلی یم چې ته نه یې راغلی نو مونځ به نه کي وځه په دې لار نن ستا په کلو کې چې ملک صاحب نه راغلی جمع نه ودرېږي چې خان نه راغلی جمع نه ودرېږي چې بامبړ صاحب نه راغلی بمبر صاحب هغه نه ورېږئ جي هغه دغه اودس کې اودس مودس پکې نشته ته پوه شې په خبره باندې وړاندې نه اودس کوه که
نو تا د مولا تربیت دومره ذلیل کړی دی. بیا پادری مالګې دی وړي نو هغه پنډوکې مولا ترخ کې نیولې او په قبر تبارک الذی وایي. استا مصلی د مړي هغه هم په ترخ کې نیولې او په قبر تلاوت هم کوي. د اسقاط دایره کې ناست دي او اسقاط والا چې کوم مشر تاسو جوړ کړی هغه نیمه پیسې خپل جیب کې پریدي او نیمه خلکو له ورکي. قسم په خدای دې دا اورېدو نه هم د لیدو په دې دوه غوتو به غوټه پرانیسته په جیب کې په دې دوه غوټو او پیسې به نیمه په جیب کې توی کړې او نیمه به داسې راوېستې. نو طالبانو له به چرته انانه ورکړه او چې لږ داسې اناړي غوندې مولا به هغه له به 2-3 روپۍ ورکړي چې شور وانه چي. تاسو ملک شو زمونږ هر شی دین نه دی. دا نن ضیاءالحق چې مولا خرید کړو د دې لویه وجه چې دا او د دې عذاب به د دې قوم په سري چې دې قوم دومره ذلیل تربیت د مولا په دې ملک کې کړی دی. دومره ذلیل. تاسو سرسایو ته وګورئ خپلو ته. لا اختر نه راغلی چې د میاشتې په سر کې تپوس کوئ چې سرسایه څومره کیږي شرشایه څومره کیږي. څوک پکې وایي کې 6 روپۍ کیږي څوک په 1 روپۍ کیږي څوک هر یو څه و یا رب چه حکمت است که ناکساں کسا شدن به حکومت پاکستان همه بابوان شدن. هر یو د مفتنې زوی پیدا شي صاحبه څوک وایي 10 کیږي څوک وایي 8 کیږي. کور دی وران شه چې وران دي شي. تا نه چا تپوس کړی چې ته اخبار کې بیان ورکړې چې دومره کیږي. ته څه مفتي ته څه عالم یې. قادیانانو به بیل بیان راشي د وابیانو به بیل بیان راشي د سنتیانو به بیل بیان راشي. هر بجوړي اسانه خبره ده. ورشه منډی کې 1 سیر 5.5 چټاک غنم یو سیر سپینیمی چټاکای غنمو پختنه وکړه چې 100 پیسې جوړیږي به دغه سرسایه ده. یعنی دومره غوندې خبرې پسې به مولا ته ګرځي. دې سرسایه څومره ده پروسه کالی چې ولستو کا سرسایه څومره ما نشته په دې پوهېږي که نه. ولې مال معاف شو سرسایه څه کې نشته سرسایه ځه ورک شه. دا دومره خبره باندې ته مولا له تپوس کولو ته ځې. نو زما عزیزانو عرض دا و چې دا هېڅ به نه وی خو که مونږ کې دین وی مونږ دین زده کړی وی ضروریات د دین مونږ ته معلوم وی چرې به دا مشکلات مونږ ته نه وی. دا څه قوم دی. وختي ما ته یو سړي ټلیفون کوي یو هلک ویل زما واده دی او زما سخر وی چې ډمان او ډولکي دې نه راوستي نو لور به رانه بو نه ځي. سخر مې ویل وی او خپل خپلوان مې وی چې واده مړی په جړا خخ کاري او واده په ډنګ ډنګ خخ کاري. ګډېږئ دا ټول پاکستان را پاسې ګډېږئ زمونږ د کوره څه ځي. مولانا ایوب شاه صاحب خبره ویل پته به په لوی لاهور لګي. لوی لاهور باندې تېرېدل د هر چا کار دی. هلته به پته لګي چې څه به ترې جوړېږي. ګډېږئ واده زمونږ داسې مړی ما ته خلک راشي دې څلوېښتي ده د مړي او کارډونه یې چاپ کړي د مړي اوم کارډونه چاپ کړي. هغه ورځ د یو مړي خلک رالی ویدل مالدا دلته جومات جوړیږي دا اوس تاسو چې جومات نه وځئ داسې مخامخ سړک نه هغه غاړه کوڅه کې جومات جوړیږي. مالدا د مړي د څلوېښتۍ پیسې راوړئ د جومات کې ولګوئ صدقه جاریه به شي او ټول عمر به مړي ته پې فایده رسي. نو ویل نه یاره دا څه د ملا توب خبرې